بسم الله الرحمن الرحیم. دا تقریبا 14 یا 13 میاشتې وشوې چې موږ د قوم سره معاهده کړې وه. په هغه معاهده کې موږ د غر په دې باندې باقاعده اکشن شوی، نیلامي شوې ده. 3 کسان نور زموږ د قوم او دا غر موږ واخیسته د قوم نه، او د هغې نه پس تاسو ته پته ده چې قوم نه غر واخلې نو د هغې لیز ډېر ضروري. چې تا لیز نه یې کړی ته یو کاڼه د غره نه نشي راکوزولی. اوس هغه لیز دپاره موږ یو درخواست کړی دی حکومت ته، او په هغې کې د حکومت کوم چارواکي چې دي هغوی او موږ د کلي یو څو کسان دي هغوی د دې نه یو الیکشن جوړ کړ. اجلاس عام ورته وایي، خو دوی ته اجلاس عام نه یو الیکشن جوړ کړ. اجلاس عام کې خو د علاقې کم مشران چې کم خلک چې په هغه دره کې اوسي هغه تقریبا موږ 280 کورونه دي. هغه 280 کورونو مشران چې دي هغې کې اکثریت چې دی هغوی موږ له دا غر راکړی دی. یو چند کسان دي هغوی په دې کې مطلب دلته به نه وو یا د هغوی دې کې دلچسپي نه وه، خو ډېر اکثریت چې دی هغوی موږ له دا غر راکړی. او د دې باقاعده موږ سره کاغذي ثبوت هم پراته دي، موږ سره باقاعده فایل پروت دی د قام د طرف نه دستخط او دغه پې شوي دي، ګوتې پې لګېدلي دي. بیا هغوی موږ یو ماینس کمیټي جوړه شوې ده تقریبا 9-10 کسانو مشرانو د ټولې درې نه، او یو ممبر چې دی هغه لاندې 6 کورونه دي. نو دا 280 کورونو کمیټي چې ده دا 9 کسان یا 10 کسان نمایندګي کوي. هغوی موږ له یو سټام باندې لیکلي راکړي دي. نو اوس موږ دا وایو چې بھائی دغه 280 کورونو کې دننه چې کوم کسان دي د هغوی نه دې رای واخیسته شي. که هغه موږ سره متفق وي غر دې موږ له راکړي، که هغه موږ سره متفق نه بالکل هم نه دی پکار. بل د بولین د کړې صبر وکړه، د بولین د کړې غر ما خسې بوله کې قوم له 25 لک روپۍ ورکړي دي. باقي د هغې نه ما خپل ډېر تاوان په دې غره نور کړی دی، او د تاوان باوجود ډېر راپاڅېدل. ما ورته ویل چې که ته له اول لاشه قام سره صلاح وکړه، بیا ترې غر واخله، د غرونو څلور هغه وکړه که نه، بیا غر واخ بولي وکړه، مټیان وله ورکړه، یا وله دغه ورکړه، چرڅه دې ورکړه، 40 ورکړه، 10 ورکړه، ما سره بولي وکړه چې کوم ځای دې واخیسته هغه به ستا شي، تاسو به لیز وشي. ما خو ناجایزه کار نه دی کړی. په دې کې خو د قام هم نقصان دی او د حکومت هم نقصان دی. اسی صاحب خو مطلب هغه چې دې باندې ووټینګ کوو که نه، ووټینګ کې غیر نور خلک ډېر راغلی دی، راته کېنول او نور خلک راغی. اصلي چې کوم پرون کومه خبره وه په 260 باندې په 260 تاسو سره کسان شته هغې باندې اوس هم ته تیار دي. دې د پنجابیان راوستلي دي که نه، یو ځای بل ځای نه راوستلي دا ایسي صاحب دی بل صاحب دی. تا واورېد اوس څه غوښتنه کوئ؟ موږ دا وایو دا الیکشن نه دی، دا الیکشن نه دی، الیکشن طریقه نه ده، دا خو د غره لیز دی، د غره لیز دی. بل زه داسې خبره کوم دا کومه خبره چې روانه ده دې باندې د حکومت نوټس واخلي. ناجایزه کار دې نه کوي. چې دلته زموږ اندري کې یو غر دی چې 10 کروړه روپۍ په حکومت دغه کړي دي، لګولي دي. هغه غر دې خلکو بند کړی دی. دا د حکومت نسخان دی، دا زموږ قام نسخان نه دی. تا واورېده؟ خبره واوره. دا اوس چې کوم چلېده دا غر 15 کاله چلېدلی دی، نن پې دوی راپاڅېدل غر یې بند کړی. دا نسخان د حکومت دی، د حکومت نسخان دی. حکومت دې په دې نوټس واخلي، د دې کوم حل وباسي. زه زیاتی دې نه کېږم. او یو څو سړي به وي هغه شرپسند دي، غریبانان دي، را دي چې ما څه په وطن کې دي خلک دا پنجابیان راغلي. کمیټه والا څه شولو؟ کمیټه والا عبدالله د نوم دی، زه د دې کمیټۍ حصه یم. هم قسم موږ 9-10 کسانو کمیټې ده، او دا هر کس د 6 کسانو ممبر دی، مشر دی که نه. نو موږ د حاجي نادر مسافر سره معاهده کړې وه، او دوی ته د اپلای لپاره دستخونه کړي، او دوی اپلای کړي ده. دوی ته موږ د لیز اجازت ورکړی دی. اوس د پاسه پې نور خلک راځي او هغه وایي چې موږ ته د لیز دغه شي ده وشي. نو هغه خو حقدار نه دي، هغو نه خریداري کړې، نه د حکومت سره اګریمنټ کړی دی، نه بله کومه خبره شته دی، د حکومت سره معاهده هم نشته. نو لہذا په دې د حکومت د دې خبرې نوټس واخلي چې د دې حاجي صاحب دغه حق دی د لیز، او د لیز او موږ د غریب عوام سم دې ظلم نه کېږي. موږ سره دغه کې درنګونه نور هم چالو، او دوی راځي او د هغه ځای نه د لاهور نه او د یو ځای د بل ځای نه درخواستونه ورکوي، او کاڼی بند کړی دی، ماربل یې بند کړي دي.